سلامونه مرکلی کوم ستړي مه شئ د نن پلس چینل محترمو لیدونکو وخت مو بخیر. په موکړی د نن ورځې څو تازه لنډو مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل دیني عالمانو له ملا هیبت الله اخوند زاده غوښتي چې د نجونو د زده کړو ته د اجازه ورکړي. په کابل کې دیني عالمانو او یو شمېر ښځو په یوې ګډې خبري ناسته کې د څلوېښتې اتمه نیټه پر ملا هیبت الله غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنځیو دروازې پرانیزي. د غونډې ګډونوالو له طالبانو دا هم غوښتي چې پرته له قومي او ژبني توپیره د ټول ګډون او حکومت رامنځته کړي. په خبري ناسته کې د اسلامي ارزښتونو د ملاتړ شورا رئیس عبدالقادر قانت وویل د اصلي علومو په تړاو د اسلامي نړۍ عالمان سره پیوخله دي او د طبابت په شمول په ټولنه کې اړینې زده کړې پر ښځو فرض دي. هغه د طالبانو له مشر ملا هیبت الله غوښتي چې ژر تر ژره دې پر نجونو د زده کړو روان بندیزونه ختم کړي. دغو دیني عالمانو زده کړې د ښځو بنسټیز حق ګڼلی او اسلامي هیوادونه یې مکلف ګڼلي چې په دې برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې د دغه خبري ناستې ګډونوالو میرمنو هم د نجونو د زده کړو پر بیا پیل کېدو ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې دوی د اسلامي حجاب په مراعات کولو سره غواړي زده کړو ته دوام ورکړي. د دغه ناستې یو ګډونوالې زینب له رسنیو سره په خبرو کې وویل زما غوښتنه دا ده چې پوهنتونونه او ښوونځي دې راته پرانیزي. موږ ژمنه کوو چې خپل اسلامي حجاب به کوو او د زده کړو په ترسره کولو غواړو ټولنه کې د خدمت برخه وګرځو. دیني عالمانو په یاده خبري ناسته کې طالبانو ته په ټینګار سره ویلي چې له قومي او ژبنیو توپیرونو څخه په واټن کې د یو ټولګډون حکومت رامنځته کړي چې ټولې خواوې پکې ځانونه وګوري. دیني عالم عبدالفتاح پایق دغه ناسته کې طالبانو ته په اشارې سره ویلي چې اسلامي حکومتونه باید له هر ډول توپیري چلند څخه ځانونه وژغوري. د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ د سختو بندیزونو له کبله په دې غونډه کې هم په ښکاره توګه نیوکې ونه شوې او یوازې د څنګزنو اشارو او کنایو سره طالبان وننګول. په هیواد کې هغه دیني عالمان چې له طالبانو سره خواخوږي نه لري پرې د طالبانو له لوري فعالیتونه محدود کړل شوي دي. دغو دیني عالمانو په داسې حال کې د ټولګډون حکومت او د نجونو د زده کړو د بندیزونو لرې کېدو غوښتنې کړي چې طالبانو په دې تړاو د نړیوالو غوښتنو ته هم چندان پام نه دی کړی. نړیوالو بنسټونو هیوادونو له طالبانو په وار غوښتي چې له خپلې افراطي مفکورې دې په شا شي او ښځو ته د زده کړو حق ورکړي. همداراز په افغانستان کې ترې د یو ټولګډون حکومت د رامنځته کولو غوښتنې هم شوې خو طالبانو پرې غوږونه نه دي ګرولې. باورونه دا دي چې د طالبانو د ځان خوښۍ او د نړۍ په شمول د افغانانو سره د نه تعامل له امله افغانستان له جدي اقتصادي سیاسي ټولنیزو او بشري ناورینونو سره مخ کړی. علي رضا بګدلي وایي له افغانستان سره پر پوله باید له معیاري چلند څخه کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ایران سفیر علي رضا بګدلي ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي ستونزو له امله رامنځته کېدونکي مسایل باید د همکارۍ له مخې حل شي. بګدلي د ایران د اوبو د حقوقو او د سرحدي امنیت په هکله په کابل کې د بهرنیو چارو د وزیر د سلا مشورې د پایلو اړوند وویل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو د امله رامنځته کېدونکي مسایل باید د همکارۍ له مخې حل شي. نوموړي له تسنیم خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي زموږ هڅه دا ده چې د سرحدي او د اوبو مسلې په حقیقت کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په مسایلو بدلې کړو. یعنې موږ کولی شو هغه ننګونې کمې کړو چې کله نه کله راپورته کیږي او ناوړه ګټه ترې اخیستل کیږي. دا باید د اوبو او سرحدونو د همکارۍ په موضوع بدله کړو. د ایران سفیر د خنډونو د لرې کولو په اړه د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې د اوبو مسله په اوسني عصر کې دوی ته حیاتي مسله ګرځېدلې ده. نوموړي وویل چې طالب چارواکو د 1950 کال د تړون د عملي کېدو په اړه ټینګار کړی او زیاته یې کړه دا کومه نوې خبره نه ده چې دوی مخکې هم دا اعلان کړی دی. دوی همداراز ټینګار وکړ چې د اوبو د شتون په صورت کې به د دې حق پر بنسټ دا کار وکړي. بګدلي د طالبانو حکومت په اړه ویلي چې د دوی د باور او عقیدې له امله د دوی بنسټ له ایران سره د اوبو د همکارۍ پراخول دي. دغه ډیپلومات زیاته کړه زه شخصا هیله لرم چې د فضایي مطالعاتو او همدارنګه د هغو برکتونو له امله چې موږ سږ کال شاهدان یو وکولی شو دا موضوع د همکارۍ په موضوع بدله کړو. درنو لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه. تر بیا ښې چاره ولرئ.